ښکلا او رنګین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د زرغونتیا پلان پلي کولو په موخه د 500 فامیلیو څلورلارې شمال خواته څه باندې 2 جریبه ځمکه له ښاري بېنظمیو او خنډونو پاکه شوه. د 11مې ناحیې رئیس حافظ مرجان وویل چې د یادو عملیاتو کې له دې سیمې 250 غرفې راټولې او ولېږدول شوې او یو شمېر ناقانونه تاسیسات ویجاړ شول. چې دغه ساحه باید د تصرفات غیر قانوني نه خلاص شي او په شنه ساحه باندې بدل شي. پلان تفصیلي کې دغه ساحه د توسعه سرک هم ده او شنه ساحه هم ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیمې هسک او ټیټ ځایونه برابر شول او د زرغونتیا پلان پلي کولو ته چمتو شوه. ورته مهال د 11مې ناحیې د ښاري پراختیا امیر فرید الله رامکي وویل چې ټاکل شوې ده د کابل ښار د زرغونو سیمو د پراختیا په موخه د 11مې ناحیې بېلابېلې زرغونې سیمې چې اوس مهال ترې ناوړه ګټه پورته کیږي له ناقانونه تاسیساتو پاکې شي. له ښاریانو هیله کیږي چې له دولتي ځمکو او تر پلان لاندې سیمو څخه خپل تاسیسات په خپله پاکه ولېږدوي، که نه له دې پرته به له قانوني چلند سره مخ شي. از تمام اهالی مردم شریف ناحیه 11 خواهش ما است کسایی که ساحه سبز پیاده و ساحات کتاره گرفتن، فنج گرفتن، کانکس کانتینر را جابجا نمودن، با زودترین فرصت ساحات سبز را تخلیه نمایند. در غیر از آن اجرااتی که از طرف اداره شهرداری برای ما هدایت داده شده در نظر است مرئی میگرده و ما تخریبات خود به زودترین فرصت شروع کردیم و ادامه میدیم و تخریب مینماییم. خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو د ښکلا او رنګین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو.